او بیت المقدس جوړېده. اسرائیل علیہ السلام راغی سلیمان ته وی چې تیارېږه. وی ولې وخت دی پورا شو. وی الله ته وایي چې دومره صبر خو که چې دا بیت المقدس خو جوړ شي. هغه بیت المقدس چې نن د دې مسلمانانو د لاسه د یهودو په لاس کې. نن یهود کله پکې اور لګوي، کله پکې دماکې کوي، کله پکې ګډېږي، کله پکې څه کوي. هغه بیت المقدس چې تاسو ورته قبله اول وایي پکار ده اسلامي مملکتونو ته چې روټۍ په ځان حرام کړی وی. روټۍ چې تر څوم قبله اول آزاد کړې نه تر هغې به مونږ روټۍ نه خورو. په ټپو کې نه په ټپو تاسو له په ملک کې ګډېده څنګه خوند درکوي، تاسو له په ملک کې کرکټونه څنګه خوند درکوي، تاسو له په ملک کې جشن خیبرونه څنګه خوند درکوي چې ستا قبله چې رسول الله ورته 19 میاشتې مونځ کړی هغه د یهودو په قبضه کې ده او تا له کلبونه او ګډېده او کرکټونو تماشو ته کې